مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة مثل الذين مثال داغی کسانو ينفقون چې خرچ کوي اموالهم مالون خپل اموالهم کی اشاره دی خبره ته چې مال بددوي اسنه چې بغلا کړي نه وي د بل مسلمان نه وي د بل مسلمان مال ته صدقه کولې نشي فی سبیل اللہ پلا رد اللہ کی تو دغه مال خرچ کے فی سبیل اللہ مصداقات بعض علماء لکلی دی فی جمیع ابواب الخیر پر ټولو دروازو د خیر کی تدا مال لگے نو دا په فی سبیل اللہ کے راضی لکه امام بغوی فرمائی انسان په جہاد کی خپل پیسہ لگئی انسان مسجد جوړولو کې خپل پیسہ لګئی مدرسه آبادولو کې پل جوړولو کې د قشان لار جوړولو کې مسکین فقیر ته ورکې کند یتیم ته ورکې نو دا فی سبیل الله دا د قشان باز علماء لاشاعت الدین د دین د اشاعت د پاره خپل پیسہ خرج کې علم عام کولو د پاره د دعوت د عام کولو د پاره دینی پروګرامونه کې د قشان کتابونه چاپ کې نور په خپلو پیسو باندې د دین څخه نشر و اشاعت کې نو دا ټول په فی سبیل الله کې راځي او دریم تفسیر امام ابن کثیر لیکلی چې فی سبیل الله د الله د راضي کولو د پاره ته چې کومه خرچه کې که په خپل ځان باندې کې که په خپلو بچو باندې کې که په خپل غلام باندې کې د دې ټولو اجر به رب العالمین درکوي او دا په فی سبیل الله کې راځي مثل الذین مثال دا هغه کس ينفقون چې خرج کوي اموالهم مالون خپل فی سبیل الله پلار د الله کې کمثل حبة پشان د حال دی وی دانې دی انبتت چې رازرغونه کړي راشنه کړي 7 سنابل ووږي فی کل سنبلة په هر اوږ کې 100 حبه سل دانی وی بعضی مفسرین دلته یو سوال لیکلی دی چې په هر دانی نه خو وږي نه پیدا کیږي لیکن بعضی علماء وی چې بعضی منطقو بعضی علاقو کې داسي چې په یو اوږي کې چې د ځمکې نه راوټو کیږي د جوار وږي ته نه بالکل پیدا کیږي او بعضی مفسرین دام لیکلي چې موږ په خپل سترګو لیدلی دي او بعضی دام وی چې موږ د غنمو یو دانه کتلی ده چې هغې نه وږي رب العالمین راشنه کړي دي او په هر وږي کې سلدانی دي او بعضی مفسرین فرمایي چې دا مثال دی او مثال نفس یو تصور او تصویر د پاره چې ستا په ذهن کې دا بیان کینی او ته پې ښه پوهه شي کمثل حبة پشان د حال دی وی دانې دی انبتت چې رازرغونه کړي راشنه کړي 7 سنابل ووږي فی کل سنبلة په هر اوږ کې 100 حبه سل دانې وي مفسرین لیکي دا او وسوا دا د کثرت د پاره استعمالیږي کثیر مقدار سره والله دا الله رب العزت یضاعف دو چند کوي لمن یشاء د چا د پاره چې وغواړي یو نه وسوا او د وسو نه وزرا یا ولک رب العالمین جوړي او داغه د اخلاص مطابق داغه د جذبی او د شوق موافق رب العالمین د عمل ته اقشان ترقی او نمو ورکي والله واسع علیم الله فراخ علم والا دی دا الله علم فراخ دی فضل لوی دی د خپل فضل مطابق رب العالمین بندگانو ته نیکی خپ وسعت او فراخی سره ورکي الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله اوس بشارت دی او د قشان د هغه دو خيونو نه منه ده
چې دی بندا دی انفاق وکړه د ته به رب ډېر اجر ورکي، لیکن چې کله دوه صفات په دې کې نه وي. الذین دا هغه کس دی ینفقون چې خرچ کوي اموالهم مالونه خپل فی سبیل الله په لاره د الله کې، ثم لا یتبعون بیا نه ورپسې کوي ما د هغې پسې انفقو چې د کم خرچه کړې ده، منن زبادنه احسان کول ولا اذى او نه ضرر او تکلیف. چې کله په دې صفاتو باندې یو بنده صدقه ورکي، لهم د دپاره با اجرهم اجر د دوي عند ربهم په نزد رب د ولا خوف نه به وي څه یره په ده باندې ولا هم یحزنون او نه به دی غمجن شي. اوس یو بله مسله بیانوي. بعض خلکو زړه کې به دا خبره راشي چې لکه مونږ سره د صدقې دپاره هېڅ هم نشته، مونږ خو عاجزه یو، مونږ خو غربا یو، مونږ خو طلبا یو، مونږ څه وکړو؟ دا اعمال خو د مالدارو خلکو دپاره دي، ځکه صدقې ورکول هغې چا دپاره دي چا سره پیسې وي. نو دې ځای کې عام خلکو ته ترغیب ورکوي، بشارت ورکوي او دقه شان تسلی ورکوي که تاسو د نیکو اعمالو شوقیان یې او مینا محبت هم ورسره لیکن صدقه نشئ ورکولی، نو بیا قول معروف وینا نیکا و مغفرت او بخنا خیر دا ډیره بهتره ده من صدقت داغ صدقینا یتبعها اذا چې ورپسې وي ها داغ صدقې پسې اذا تکلیف. دې کې مفسرین دوه قوله کوي. یو قول دا دی چې هغه بنده چې صدقه ورکي لیکن صدقې پسې بې زبادنې وي، احسانات ور باندې کوي او دقه شان ضرر او تکلیف ورکوي، نو د هغې نه هغه ښه وینا بهتره ده. او دویم هغه خلک چې د هغوی وس نشته، هغوی دپاره پکار دي چې ښه وینا استعمال کړي. درېیمه مسله بعضې مفسرین دلته دا لیکلې ده که یو سوالګره، یو فقیر مسکین یتیم یا کونډه د صدقې غوښتلو په وخت کې، د سوال غوښتلو په وخت کې تا تنگ کی، نو خیال کو غلطه خبره به نه کې، تیزه خبره به نه کې. یو حدیث کې راځي یو بانډچو نبی علیہ السلام ته راغی چې حکم وکړه چې ما ته مال راکړي، حکم وکړه چې ما ته مال راکړي. څادر نه نبی پاک علیه الصلوۃ والسلام راخ کړ. نبی علیہ السلام ډېر لوی سینې والا انسانو. نبی علیہ السلام ورکتل او خندل ورته، څادر نه راخ کړ. نو بعضې سوالګر داسې ګوره غلطه خبره به نه کې. قول معروف، رب العالمین د بنده په بېعزتۍ باندې ډېر زیات خفه کېږي. وی د کعبې په غورځولو باندې دومره نه خفه کېږي رب العالمین څومره چې یو بنده ته دک ورسېږي، تکلیف ورسېږي. هغه که تا راکاږي نو ته به ورته مالدار ښکاره شوې، تا نه به څه تمه ساتي، هغه به واقعي حاجتمند او ضرورتمند وي، د هغه کور کې به بیماری وي، بچي به یې اوږي وي، بیزار یا جامه به یې نه وي. لہذا که ته یې راښکلې د کوټ یا څادر نه، نو نبی پاک علیه السلام ورته خندلي و. خیال که ورته غلطه خبره ونه کړي، ته د هغه نبي امتي او د هغه د شفاعت په تمه باندې، لہذا د هغه اخلاق خپل کا. یو بل روایت کې راځي یو بل کسو نبی علیه السلام پسې شو، نبی علیہ السلام ته نصیحت ته شو، وی د غنو یو ونه و د ازغو. نبی علیہ السلام هلته جامې اون خطي، خو لیکن د سړي معاف نه که. نبي پاک علیه الصلاة والسلام ورته بیا هم ډېر په نرم انداز کې هغه ته جواب ورکړی دی. نو که صدقه در سره یې ورکړه کا، که صدقه نه نو ګډې وډې به نه وي، وینا به نرمه کړي. قول معروف کې مفسرین ډېرې معناګانې لیکلي دي. یو معنا ده دعا ورته وکړه چې الله دې ستا حاجتونه پوره کړي، الله دې ستا مشکلات حل کی، رب العالمین دې تا ته فراخ رزق در کی، ښه اخلاق ورسره استعمال کا. او دویم بعضې مفسرین امام ابن کثیر لیکي وعده ورسره وکړه چې نن نشته ښې سبا راشه، خو لیکن په صدق باندې، بل هفته کې راشه، تنخواه والم بیا راشه، یا به زه کور ته بیا در وړمه، اوس مې مو په عذابوه. قول معروف، قول معروف وینا نیکا و مغفرت او بخنا خیر ډیر غردا من صدقات صدقینا یتبعها چې ورپسې وي اذا ضرر او تکلیف والله غنی او الله به حاجت دی. دې کې دې خبرې ته اشاره ده، ای بندا
که ته صدقه ورکې او په صدقې کې زبادنه کې الله بې حاجته دی ستا صدقې ته د رب العالمین ضرورت نشته یا ته صدقه ورکې لیکن د خپل مال نه ورکې د غلا او رشوت نه ورکې رب العالمین بې حاجته دی ستا د غلا او د رشوت مال ته د هغه ضرورت نشته صدقه به م ورکې د خپل مال نه به م ورکې او هغه مال چې په حلاله طریقې دې کسب کړی وي هغه به ورکې په اخلاص به ورکې او هغې پسې به احسانات او زبادنې او هغه ته به تکلیف هم نه ورکې بې رب قبلی ځکه الله غني دی بې حاجته دی بې پروا دی د چا پروا نه کوي حلیم او صبرناک دی بس دې به ګورئ